السلام علیکم دوستان د میسټر افغان چینل ته ښه راغلاست. دوستانو نن ورځ به مونږ ټینسز وپېژنو یعنې زمانې. دوستانو که له مونږ سره زمانې په اړه څه معلومات نه وي نو مونږ په انګلیسي کې یا په خپله مورنۍ ژبه پښتو کې مونږ هېڅ خبرې نسو کولی، ځکه زمانې هغه یو شی دی په زبان کې چې مونږ په دې پوه سو چې یعنې ما څه کړي، څه کوم او څه به کومه. نو دا هغه زمانې دي دوستانو که مونږ چیرې په ټینس باندې پوه نه شو نو مونږ په انګلیسي کې به کوم داسې خبرې ونه کړو چې هغه دې څوک ورباندې پوه شي چې دی د نن په اړه خبرې کوي، د سبا په اړه خبرې کوي یا په تېر باندې خبرې کوي، یعنې د پرون په اړه خبرې کوي. نو دوستانو نن ورځ مونږ پېژنو انګلیش ټینسز، انګلیسي زمانې. What is tense زمانه څه ده؟ What is tense زمانه څه ده؟ Tense. It is a grammatical word which denotes what we did in the past, what we do in the present, and what we will do in the future. زمانه دا یوه ګرامري کلمه ده کوم چې ښایي موږ په تیر کې څه کړي او په حال کې څه کوو او په راتلونکي کې به څه وکړو. نو دوستانو دې ته ټینس وایي. ټینس it is grammatical word. دا زمانه چې څو دوستانو دا یوه ګرامري کلمه ده کوم چې ښایي موږ په تیر کې څه کړي او په حال کې څه کوو او په راتلونکي کې به څه وکړو. یعنې دې ته زمانه یا په انګلیسي کې ټینس ورته وایي. ډیفینیشن آف ټینس د زمانې تعریف یا ډیفینیشن د ټینس مونږ پېژنو نو بیا مونږ ته سم صحیح معلومات کېږي چې یعنې دا ټینس ده څه شی. په ډیفینیشن سره یې مونږ نور هم په وضاحت سره پېژنو. ډیفینیشن آف ټینس. Tense is the form of the verb which shows time and the state of an action or an event. زمانه د فعل یوه بڼه ده چې کړنه، حالت یا یوه پیښه بیانوي نو دې ته ټینس یا د ټینس ډیفینیشن وایي. د زمانې تعریف. In English there are three major families of tense. په انګلیسي کې د زمانې درې لوی کورنۍ دي. present حاضر یا حال. کوم وخت کې چې مونږ خبرې کوو دوستانو دې ته present یا حاضر یا حال وایي. past تیر. په کوم کې چې کوم مونږ درسونه زده کړي یا کوم کارونه مو په تیر کې کړي هغه ته past وایي، تیر وخت. future راتلونکی، یعنې سبا به مونږ کوم کار کوو، څه شی به زده کوو، د څه شي په اړه به معلومات ترلاسه کوو، دې ته future راتلونکي زمانه وایي. دوستانو نو دا و د نن ورځو درس. الله دې وکړي ستاسو ته خوښ وړ ګرځېدلی وي. چینل د سره لایک، سبسکرایب او شیر کړئ.